عدم انسلاک غورځنګ څه شی ده چې غني ورسره وغږېد. اشرف غني ولې د طالبانو نه نړیوالو ته شکایت وکړ او ټولې پړې پر طالبانو ولې واچولې؟ څه شوي دي؟ ویډیو راسره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غني نړیوالو ته په خپله وروستۍ وینا کې ویل چې په افغانستان کې به د هر بشري ناورین پړه د طالب اورپکو په غاړه وي. ولسمشر غني د عدم انسلاک غورځنګ له غړو هیوادونو، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې څخه وغوښتل چې د طالب اورپکو د غیر منطقي تاوتریخوالي مخه ډب کړي او په وینا یې که په افغانستان کې هره فاجعه رامنځته کیږي، مسؤلیت به یې د دغې اورپکې ډلې په غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو او د کرونا وبا په خپرېدو سره طالب اورپکو خپلو بریدونو ته نور زور هم ورکړی ده او هره ورځ په ګڼ شمېر ولایتونو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کوي چې له امله یې له امنیتي ځواکونو سربیره ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر غني کابو 2 میاشتې وړاندې په مکرر ډول له طالب اورپکو څخه د کرونا د احتمالي ناورین د رامنځته کېدو په موخه د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه وکړه، خو د دغې وسلوالې ډلې لخوا په د بریدونو په دوام رد کېدله. څو ځله امریکا او اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، د اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان او ګاونډیو هیوادونو له طالب اورپکو څخه وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د کرونا پر وړاندې له حکومت سره ګډې مبارزې ته راودانګي، خو دغې وسلوالې ډلې په بیا دغه وړاندیز رد کړل او جګړې ته یې دوام ورکړ. 2 ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندانۍ هم طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه چې تاوتریخوالی کم کړي او که نه په وینا یې دوی به د افغان امنیتي ځواکونو لاسنیوي ته ورودانګي او پر وسلوالو طالبانو به خپل هوایي او ځمکني عملیات له سره پیل کړي. د عدم انسلاک غورځنګ د غړو هیوادونو غونډه پرون د ویډیو کانفرانس له لارې ترسره شوه چې پکې د دغه هیوادونو له ولسمشرانو سربیره د ملګرو ملتونو منشي او د اروپایي کمیسیون مشرتابه هم ګډون درلود. د دغه هیوادونو د کرونا پر وړاندې د ګډې مبارزې په همکارۍ ټینګار وکړ او زیاته کړه چې باید په واحد دریځ د دغې معضلې لپاره کار وشي. ښاغلي غني دغې کنفرانس ته په خپلې وینا کې ویل چې کرونا له یوې خوا نیابتي جګړه او له بلې خوا د افغانانو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کړی ده. نوموړي د عدم انسلاک غورځنګ غړو هیوادونو او نړیوال سازمانونو باندې غږ وکړ چې طالب اورپکې له غیر منطقي تاوتریخوالي څخه راوګرځوي ترڅو حکومت وکولی شي کرونا ځپلو ته لاسرسی وکړي. درنو لیدونکو، تاسو د طالبانو او د غني دغه کار او وینا په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره حتماً په کمنټ کې پرېږدئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.